مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه واقع لیکي یو سړی پلار او زوی حج ته روان وو، یو عمرې له یا حج زه پکې تېر وم، نو پلاره په سفر باندې روان وي، نو د دې هلک دا پلار ناجوړه شو. چې ناجوړه شو نو قافله ورته نه شو ایساری، دی قافله ته لاړه او ده ته یې وی چې بس ته دې پلار ته کښېنه، اوس دې تلي نه شي او ته یوازې تللی نه شي، نو ته ده ته ایسار شه، د ده خدمت وکړه. قافله ته لاړه او دی خپل پلار ته ناستې پلار یې ناجوړه او بیمار و مړ شو. څنګه پلار مړ شو، ده پې څادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن چې خدای پاکه پلار مې مړ شو، دا خو د سفر زندګي ده او سفر دی، دې سره به څه دلته خو زما څوک شته هم نه، دشت او بیابان هم دی. نو ده په هغه پلار څادر واچو چې نږدې کم کلی و هلته لاړ او هلته یې خلکو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه، زه مسافر یم، زه او پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی، مهرباني وکړئ راشئ زما پلار ما سره ښخ کړئ چې جنازه م پې وکړئ او دفن یې وکړئ. خلک ښه خلک وی ضروري کوم ځای دی پلان کې ځای کې ځه مونږ چارې بیلچې کفن درړو، فکر مه کوه ته دې پلار نه ځه مونږ درځو. دی راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست، پلار خامخا بنده ته خوږي جړا والا ورغلی و. نو د پلار د مخ نه هغه څادر لر کا پلار ته ګوري، نو چې څادر یې لر کا پلار ته یې وکتل، د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی، مخ یې بدل شوی. مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې ده. خدا سے یو کس دین باندې کېږي، په امت من حیث الامت به نه کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې څنګه مخ د خر شوی دی، د فوراً په څادر د پاسه اچولی دی او په ده دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی، چې دی بېهوشه شو پرېوته. یا خدای پاکه دا څه شو؟ اوس په خوب کې دی ویني، په دې بېهوشه کې چې دی وده دی، په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شمېر ملګري دي ورسره. حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشانه؟ وی د الله رسوله پریشانه په دې چې مونږ روان وو حج ته یو عمرې له، او پلار مې دلته راته مړ شو، دغسې دې خلکو له لاړم چې راشه زما پلار را سره ښخ کړې، زما د پلار مخ بدل شوی دی. وی زه دې له راغلی، خدای دې له رسول کم دې پلار دی، اوس دې خوب کې هم دا دی. وی مخ یې کولاو کړه، څادر مې لرې کړ. وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس د هغه په مخ راښ کړ، چې ریخ کړ د پلار مخ مې ټیک شو او د مخ کې نه ښکلې شو، نورم خشته شو، مخ یې دلنده شو. ډېر زیات خوشحاله شوم او رسول الله مبارک ته وایم د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان وکړو، ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پې کوي، دا خلک به څه وایي چې دا مونږ تاخر له راوستو که انسان له دې راوستو، تا ته څه پته ولګېده چې ته راغلې؟ واوره وی ستا دې پلار به روزانه په ما درود شریف وی او فرشتو به هغه درود شریف ما لره رسول. او دا ګورې حدیث کې راځي ښه من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته. حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف ووایي زه یې ډایرکټ په خپله اورم، او چې څوک د لرې ځای نه وایي نو هغه ما ته را رسولی شي، فرشتې یې را رسوي. او نو یې ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل، وی نن هغه فرشتې د نورو خلقو رو رسول او ستا د پلار پکې رانله. وی ما دې تپوس وکړو چې د فلانکې علاقې یو سړی و او خوري ګولر روزانه په هر ټیم کې ما درود به یو را رسېږي، نن خو د هغه درود رو نه رسېدل. وی فرشتو وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی. وی مې چې ما ته څنګه محتاجه دی؟ وی د هغه شکل بدل شوی دی. نو یې زه خدای دلته تاله راوستم چې زه ورسره مدد وکړم، امداد ورسره وکړم. دې کې ګورې ډېرې عبرت دی زما ورو.
هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم ومې کتل د پلار مخ مې ټیټ شوی او د مخکې نه نور هم خشته و. نو د مارونو درود شریف ډېر لوی برکات دی.